الله جل جلاله موږ ته د اصحاب الکهف کیسه هم بیان کړې ده چې څنګه له یو کفري محیط څخه په دې خاطر پاک محیط ته لاړل چې د جاهلیت له ټولنې متاثره نشي او په سم ډول د الله جل جلاله عبادت وکړي. الله جل جلاله موږ ته د امتونو د مصلحینو کیسې هم بیان کړي دي، د ذوالقرنین، لقمان، د فرعون د ښځې آسیه بنت مزاحم، د ابراهیم علیه السلام د ښځو هاجرې او سارې، مریم بنت عمران او بلقیس کیسې هم بیان کړي دي، ترڅو دا هم راوښایي چې د دعوت، اصلاح او جاهلیت د مقابلې په ډګرونو کې ښځې هم ستر کارونه کولای شي.